او زه به د خپل قام درته څه وایم خلیل صاحب زه به د خپل قام درته څه وایم سر یې تل خوړلی د پردو په سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ناستو سامعینو ته او په سټیج مشرانو ته ټولو ته په پښتني او په مروتوالي مینې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول همور د خپل جناب ډیپټي کمشنر صاحب او د سپورټ افیسر ارشاد الله صاحب ډیره مننه کوو چې موږ ته داسې ښکلی پروګرام جوړ کړو او موقع یې راکړله. بس دا څو شعرونه درته عرض کوو د غزل نه مخکې علي صاحب څو شعرونه. هر څوک به یې تاو کړي له سرونو هو هر څوک به یې تاو کړي له سرونو خو خوند کوي شاملې د پښتنو په سر. هر څوک به یې تاو کړي له سرونو خو خوند کوي شاملې د پښتنو په سر. او خیر دی کلمن مې سیرې ویرې شوه ګل خو همیشه وي دا زغو په سر. خیر دی کلمن مې سیرې ویرې شوه ګل خو همیشه وي دا زغو په سر. او سر نه دی که پرېوځي بد یې مه ګڼه تم دی چې پټکی سي د وږو په سر. مننه. سر نه دی که پرېوځي بد یې مه ګڼه تم دی چې پټکی سي د وږو په سر. او زه به د خپل قامه درته څه وایم خلیل صاحب زه به د خپل قامه درته څه وایم سر یې تل خوړلی د پردو په سر. زه به د خپل قامه درته څه وایم سر یې تل خوړلی د پردو په سر. او هر سړی ولس د سترګو تور نه وي هر سړی ولس د سترګو تور نه وي وي چرته انور د پیړو په سر وي چرته انور د پیړو په سر. او دا یو غزل څو شعرونه. ستر دی او که کم لیونی شوی دی ستر دی او که کم لیونی شوی دی ښکاري ټول عالم لیونی شوی دی. ستر دی او که کم لیونی شوی دی ښکاري ټول عالم لیونی سلی دی. خو مالی ګریوان تڼۍ کړلو داسې د یرغم لیونی شوی دی. مالی ګریوان تڼۍ کړلو داسې د یرغم لیونی شوی دی. او پاتې نن سبا انسانیت چرته پاتې نن سبا انسانیت چرته خاص لکه لړم لیونی شوی دی. پاتې نن سبا انسانیت چرته خاص لکه لړم لیونی شوی دی. او راگ د تباهی راته چیړي مدام خلیل صاحب راگ د تباهی راته چیړي مدام زیر دی او که بم لیونی شوی دی. راگ د تباهی راته چیړي مدام زیر دی او که بم لیونی شوی دی. او قتل شو پښتون خو د پښتون له لاس قتل شو پښتون خو د پښتون له لاس نه یې بولم ګرم لیونی شوی دی. قتل شو پښتون خو د پښتون له لاس نه یې بولم ګرم لیونی شوی دی. او بیا انور په ګډو وډو سر شلو ښکاري جوړ سم لیونی شوی دی ښکاري جوړ سم لیونی شوی دی. ډېره مننه ډېره